تاسو به دا ډول پرینټینګ والا شاعري ویډیوګانې په خپل موبایل کې څنګه جوړوئ هغه هم په یو کلیک سره. راځئ چې درته وایم ویډیو هېڅکله مه سکیپ کوئ. نو راځئ چې درته وښیم. لومړی به ملګرو تاسو راسئ کپ کټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. کله مو چې کپ کټ اپلیکیشن خلاص کړه د هغه څخه به وروسته ملګرو په دې ځای کې د نښه باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې د ټمپلیټ دې باندې مو چې کلیک وکړ نو دلته به تاسو راسئ ټمپلیټ ته. کله چې هم تاسو ټمپلیټ ته راغلئ دلته ملګرو چې کوم ټمپلیټ ستاسو خوښ وي دلته تاسو ډېر زیات ټمپلیټ لري او دلته باید پام کوئ دا هغه ټمپلیټ چې کوم دي دا ملګرو پرو دي دا وینئ دا کوم پرو چې ورته لیکلی دا به تاسو په پیسو باندې اخلئ او نور تاسو کولی شئ بالکل فري یوز کړئ او فري استعمال کړئ. راځم دلته یو ټمپلیټ انتخابوم. ملګرو تاسو داسې ټمپلیټ انتخاب کړئ چې هغه ویوز ډېر زیات وي خلک یې هم ګوري. دا ملګرو تاسو لیدلی شئ چې 100 کې ویوز لري یعنې 100,000 ویوز لري دا ټمپلیټ. نو دا ټمپلیټ راځو موږ استعمالوو. دې ټمپلیټ باندې به کلیک وکړه چې کله مو په دې باندې کلیک نه به سوال کومه چاته نه به تمه کړم له چا نه به سوال کومه چاته نه به تمه کړم له چا وتعز من تشاء وتذل من دا ټمپلیټ دا رقم راشي چې کله دلته درته راغی ملګرو دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې خپل عنصرونه ورته انتخاب کړئ. زه راځم خپل عکس ورته انتخابومه. ما چې خپل عکس ورته انتخاب کړه دا دې ولیکي. دغه څخه به وروسته تاسو دلته راشئ په دې نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو ستاسو ټمپلیټ به تیار شي. نه به سوال کومه چاته نه به تمه کړم له چا وتعز من تشاء وتذل من تشاء